ډېر غټ کلاړی ها ویډیو دې جوړه څه دا روښان واوښته دی واچشه دای کدا ایټل موبایل دی تا خو زه ور دنیا ته رسوا کړم یا ته بل خوښ کړه بل خوښ کړه دا دی آیفون دی دا ایټل موبایل دی ما خلک ته دغه ورځ نه جوړی دی ورواچول بابي هغه آیفون دی دلیل د مینواله غورته آیفون دی څه کړی دی دورته آیفون نه دی ایټل موبایل دی وسو به ته نه نرم نه چې مشته یو راواخه دا راخلم دا وعده کول څه تر وعده مې ور سره کړی دی ما ته وای موبایل دراخه څه کو سپین څه ما ته لا موبایل راخه یا کوم دي سپین دي کوم دي سم ټیکونه دي تا سپین دي هغه دی برو پانی دی په لګړی سی وی هغه استاد د سپین ما دم په لګړسل زه خو شکر یم د سلور د شپږو بچان پلار ته خو لکه د شاه محمد لالا سپی په دغه پرامبار ګرځي یا ته د آیفون دا موبایل بدل کار څوک شوی د آیفون دی انا خو تیر سه وخت پس دا آیفون دی تی وخت پس راکه پری بزونی غواړي را واه بیا بر روانه وای داروخان آیفون موبایل و ماته راکې خو بیا بر روانې پیغور براکې سارو ته د داروخان آیفون موبایل غواړي ها تنو سبکه یه کوتره دا کور واره دا څه بیا موږ ځان نسو خپل واخ خپل آیفون څو بجې ماشاءالله اوس په مټې خلاصولو د لیل لمونځ کوو بس بیا کوټې خواته روانېږو سارو ستا لمونځ ایزه دی ها یوه کسر کیسم کېږي لمونځ ها وطنه بشوكه يعني بشوكه وي ليش شوكة اشتم بشوكه شاباش څنګه ششته مسجد دلیم جمعات وکي ماشاءالله ډیر ششته مسجد د سینم چشته ها زګنوم علاقه نمشه علاقه کوم علاقه شونغری له کسب ولای هاي چیش بلیکلی دا غنگلزی خپل شونغری دلی ملمنځ وکي ډیر شفاندي مو کې مازیګری ټیم دی او سین ماشاءالله ډیر خوندور دی اسمان د تاسو ګوري څومره ششته خوند کی سارو ها اسمان خوند کی واچې شه تیر اواز کم هغه تیر شه ها نس کومې سپکه نو وشيري واغه مختنو ها په غټ سفر روان لاله بنده نو کبلاړې نو چشتینه ها کتب لاړې غټ سفر روان او ماشام بیا چیش دی ماشام بیا درځای ماشام بیا د دې ګیټ باندې بیا دې پر ګیټ وراړو مګه دا خبره مکه کوله ته دای سړی اساسي کې نه باکسانه ګیټ خلاص بیا پر ګیټ نو وراړو بس ته دای سړی زمر دې عزت راي واپس کی کړ نه تیر واره چې ما واړولې تر ایلا سولې د ګیټ خود را ایلا سلام تیر واره پر ګیټ هړوي د ګیټ سره ایلا صفازه د دیوال سره دای ورې ته وګوره خو اثر ته کوم دا رنګ دا خبرې زدين کاټاوم او دا جن کاټاوم صدا بار بس صدا څنګه سو په خیر ورسېد و شه په خیر وزې په مسافرۍ روانه و روان چیرې روان ما او مصطفی زو پنجاب شه و تینځه و نه خپل نقشې کوت وز دا دې پنجاب لسی بس زمانه بس ورسینو ولري نه ها بس ولا بړوال راځي ګرد علاقه د سبيزار د بلار سباله او زما ها مونږ کړی وای چشه سوای بابا بابا وای وجه پوا داروخانه ساجک پیسې دی ویل نه کیواره دکاندار چه تا یار دوست مو مینوال مو
داروخان د لیم مینهوال لري بلوڅ لو ساجه کې دغه ور ښه ورور مې یادې د لې شوا کې خدای دې په خیر ورسي اوس دا دې بس د کلي خواته روانېږو شاته خو به شی نه یا دا دې څه کوي زر رخصه والا دا څه ډرامه ده यार इसको बोलो थोड़ा रास्ता खाली करो عجبه شان یې دا فقره د دې ورته سناوت سارو تا په ما څنګه غړې نه کی را دې کېش را لیرې سه و چې شراکله کېلا و دې شی بنه وا اشه دا کوټ شهر که لاره د سبق څه پیدا کوي مله په دې کې ځټیر ګرځېدل یم یار ادا کم زګی دي کنه دی راځي کوم دا ځای ها دا ځای به یار اوس بنو تقریبا فلوټه کم علمو ته رانږدې واه وای نه دی لاره نه دور ما دا چی دا بلې لیدي چیرې بلې او غری په دغه دی لاله بلې چیر دی چیرې دی دا بلې نه دی چیشته کومه دی وس پلی والا کومه دی بس روان یو کچلاغ لږه ته ډوډۍ خو بیا ځم رسوي ډوډۍ خورې و خو دې خورمای سارو وای وسی نو خوړل سارو لا پیغور درکې سارو چیرې مې خوړل د بل ولې ما زیګر سارو پلی ورکه داروخانه نه درکې پلی ها ته د आवाज ورکه زما اخله نه پلی زما پلی نه راکې یار سارو ته څه نه راکدم څنګه وخرجدل إلاكا ده نندي دي وس ما هو لك السكسين الناس اللي وجه يدلي دي سارو سوای سارو تا ما مثلا كسر چيري دي ما ده کومه سارو وڅ وخت یار داروخان ډیر خطرناک سر سارو ته وی بره وره صدر ته وای څنګه وټل موږ دادی عبدالي وټل درال د پر کوچلاغ وای د لې مړی خورو بس بیا سکو داروخان سکوت نستی گیټ کب بند گیټ بند زه ټلیفون نه بیا پر گیټ باندې یا خدای ولی ته ګورې دا خبرې مکه دا ځین کاټه و ما مرزا کوي وبس دا وز ډوډۍ رااله خدای دې راوله د وټل مالک دغه دی ته ستاسو څار دی جوړ په خیر څنګه یې ښه طبيعت برابر عبدالي وټل والا کلیم استاد زل افغان خدای دې راوله څنګه یې ښه طبيعت چیرې دی وفا ولې خیر خیرات یا الله خو دې راوله شنه ډوډۍ څنګه یې شکر ته څنګه طبيعت څنګه دی بچیان دې څنګه دې سیاحت څنګه بلال وای په څنګه ورغه طبيعت برابر دی خیرات ها یاره ولا چې پرونه ور مبرز مې خبر مستاب شتنه نه کړي په وټل کې دلته په دغه داخل ته ولاړ وي زه د داخل ترڅنګ کمره چته دا زما کمره ده په دغه ځای کې ناست وم دغه ځای رالم درته پامې سلو سړی روغبړ بوټ سره وکړي ته زما د ورور د سیفلاس سره ولاړ وي خوند یې ډېر راکړي چې وایي ته دغه سره په ګپه لګیا وي دغه ځای چې رالم هسې اوس مې دا سوچ وکړي ته ډوډۍ خوره سارو وزو کلیم کمانډر موږ ته به اجازه راکړي ډېر ښه خوند یې وکړي الله مې عزت و قدر وکړه الله مې په خیر خیرات ورسوه و موږ ته خوند راکړي ځکه څه په تا پسې ګرځېدم ستا مېلمستیا ما کوله و موږ ته بیخي ډېر خوند راکړي دا ستا مجلس انشاءالله یو 15 شپې بعد زه چټی کېږم موږ ته به ډېر ښایسته د لاندې غوښې به پخوو ښه سارا ته به وسو او ښه خوندونه به په لاخو د امید و نیاز غوندې شوق به وکړو په روا کې په ناروا کې نه یا کلیم کمانډر ډېر ګریټ انسان دی د مخ هم زه وله راغلی یم کیمره کې بیا انشاءالله موږ سم چکر وو بیا به نو انشاءالله د مجلسونه ورته ښکاره کړم اوس به موږ ته اجازه راکړي اجازه د خدای په امان الله دې عزت قدر وکړه خدای په خیر ورسوه دا دی د خیره کلي له راورسېدله څومره ډېر سپیان دي داروخانه اوس څه کوې زمانو
ودې رسوم ها هو نه یا داروخان وای ما ورسوه ګیټ هم بند دی خدای دې خیر کړي ټلیفون دې لرل یا هغه مې سج سارو زموږ کور چیرې دی کور مخ ته دی ته ختم اوس راورسېدو ګیټ خلاص دی یا د دې خو څه پوری څه وایه نو بیا خو په پیدا کې یې سارو ته کښېنه زه ما زده دغه بس فتحيسي انت تسمع موجودة تسمع سيلانا سي ډېر غټ کلاړی ها ویډیو دې جوړه څه یا نیویورک دغه ما ثبوت دی دا ولاړې دا روښان واوښتی دی وتخلل ای ولې واوښتی دی ها پر دیوال واوښتی دی اوس ما او تا کور ته ځو بس ولاګ به ختم کوم او سارو هم زه دا روښان پر ګیټ واوښتی دی اګه ټیم باندې دا ولې بند کړی نه څه دی ها دا نه مانمیږي څه نه مانمیږي ښه ولې نه مانمیږي نه چابۍ یې نه چابۍ نشته چابۍ نشته واه چابۍ نشته سارو وایي چابۍ نشته چې بند کړی دی ومبونو چابۍ نشته اشه زموږ ګیټ به خلاص که به بند ها زموږ ګیټ خلاص یا بند وي